بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یو، روغ جوړ به یو او د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. زه یم ستاسو ورور، ستاسو ملګری بلال احمد، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د یوې نوې ویډیو سره. نن زموږ د ایم اس ورلډ څلورم کلاس دی. تېر کلاس کې چې کوم دی موږ د ایم اس ورلډ په فونټس وغیره هغه فونټ سایز او کوم ایټالیک بولډ باندې خبره کړې وه. نو نن به ننني کلاس کې به موږ راځو یو نیو ټاپک طرف ته. نو دغه لپاره به موږ خپل ایم اس ورلډ اوپن کړو. چې کله موږ ایم اس ورلډ اوپن کړو نو موږ سره به داسې انټرفیس شو کېږي. زما سره چې کوم دی آلریډي څه پیراګرافس موجود دي، نو زه به لیکل ته ضرورت نشته دی. که ستاسو سره نه وي نو تاسو به ولیکئ. مونږ به راشو، مونږ تېر کلاس کې د ټولو باندې خبره کړې وه. اوس به راشو مونږ چې کوم دی ټولو نه اول کلیر فارمیټینګ څه ته وایي. نو مثال کې دې کې به دې باندې دې پیراګراف باندې مونږ دا فارمیټ کوم اپلای کړی دی. مونږ غواړو چې دا فارمیټ د دې نه مونږ ختم کړو. نو دا به سلیکټ کړو مونږ کوم ځای پورې موږ کلیر کول غواړو. نو په دې چې کوم افیکټ یا کوم فارمیټ هم اپلای شوی وي هغه به زموږ سره په یو کلیک کې ختمیږي. نو په دې باندې چې موږ څنګه کلیک وکړو هغه به اوورال ختم شي. صحیح ده. کلیر فارمیټینګ موږ د دغه لپاره یوز کوو چې څومره هم فارمیټ اپلای شوي په دې باندې ته غواړې چې یو لیکل زه څنګه پیلنی چې کوم پوزیشن و د لیکلو، لکه زه غواړم چې ما په دې څومره فارمیټ هم اپلای کړي هغه دې ټولې په یو ځل باندې ختمې شي. نو زه به مثال کې په دې باندې به زه بل یو فارمیټ اپلای کړم د لیکلو به ایټالیک کړم. دا لاین به هم پې سټریټ تھرو به هم پې راکاږم. صحیح شو. په دې کې تقریبا زموږ سره چې کوم دی ایټالیک هم شو، بولډ هم شو، دا سټریټ تھرو هم شو. دلته چې کوم دی مونږ یو هیډینګ هم ورکو. مونږ اوس غواړو چې د دې نه مونږ دا ټول په یو کلیک سره چې کوم دی ختم کړو. دا څومره فارمیټ چې پې مونږ اپلای کړه مونږ غواړو چې دا ټول ته مونږ په یو کلیک سره ختم کړو. نو مونږ به راشو او په کلیر فارمیټینګ باندې به کلیک وکړو. چې په دې مونږ څنګه کلیک وکړو اټومیټیکلی به دا زمونږ سره چې کوم دی ختم شي. زه به کنټرول زد کړم چې واپس خپل دغه ته لاړ شي حالات ته. بیا زموږ سره راځي ټیکسټ افیکټ. ټیکسټ افیکټ څه ته وایي؟ نو ته غواړې چې زه په دې کې څه نه څه افیکټ پیدا کړم، څه نه څه افیکټ اپلای کړم. نو دغه دپاره به چې کوم دی ته دا ټیکسټ سلیکټ کړې، بیا به راشې ټیکسټ افیکټ ته. دې باندې به کلیک وکړې او ته څنګه افیکټ هم اپلای کول غواړې نو ته اپلای کولی شي. بیا به په ټیکسټ افیکټ کې چې کوم دی ته آوټلاین هم شي ورکولی. په دې کې چې کوم دی شیډو هم ته شي ورکولی. صحیح ده. دا درته په ډیټیلز ویم چې تاسو به څنګه ورکوئ. نو په دې کې ته هر قسمه چې کوم دی ټیکسټ باندې افیکټ اپلای کولی شي. زه به دا اپلای کړم. د دې دا سایز به چې کوم دی زه لږ سیوا کړم چې تاسو ته صحیح ښکاري. صحیح شو. زه به د دې دا سایز لږ نور هم سیوا کړم. دا زموږ سره په دې باندې اپلای شو. صحیح. اوس به دا زه چینج کړم. په دې باندې به چې کوم دی زه آوټلاین اپلای کړم. د دې سلیکشن به زه وکړم. بیا به زه آوټلاین اپلای کړم. صحیح ده. تاسو کتلی شئ څه نه څه چینجز پکې رال. بیا به زه داسې کار وکړم چې شیډو به وله ورکړم. تاسو څنګه هم ورکولی شئ، هر قسم تاسو ورکولی شئ چې څنګه تاسو خوښ وي هغه شان به تاسو ورکولی شئ. زه به ورته دا ورکړم. صحیح شو. دا تاسو ګورئ څومره چینجز پکې رال. دا شیډو شو. بیا پکې چې کوم دی تاسو ریفلیکشن شی اپلای کولی. کم د دې چې
بل تصویر یو قسمه ریفلیکشن کله چې تاسو یو میرر ته یو شی ونیسئ هغه چې کوم ریفلیکشن پیدا کړي په هغه تصویر کې یا هغه تصویر چې کوم دی واپس ریفلیکټ کړي هغه شان نو هغه شان ریفلیکشن پکې پیدا کوي په هغه لیکلو کې. بیا ګلو پکې تاسو په اچولی شئ ګلو پې تاسو اپلای کولی شئ. نو زه به پې دا یو اپلای کړم تاسو کتلی شئ څومره چینجز پکې راغله. بیا زموږ سره دی ټیکسټ هایلایټ کلر. لکه مونږ غواړو چې مونږ د دې کلر دا بیکګراوند چینج کړو. دا اوس سمپل چې څنګه دا پیج دی نو دغه شان د دې بیکګراوند کلر دی. دا پیج چې څنګه سپین دی دغه شان د دې بیکګراوند کلر هم سپین دی. نو زه به داسې کار وکړم چې زه به دا سلیکټ کړم او د دې بیکګراوند کلر به چینج کړم. زه به ګرین کړم تاسو کتلی شئ دا ګرین شو. نو د دې نه چې کوم دی ټیکسټ هایلایټ کلر نه چې کوم دی تاسو د دې بیکګراوند کلر چینج کولی شئ. دا تاسو کتلی شئ هر قسمه په دې کې شته دی چې څنګه ستاسو خوښ وي هغه شان تاسو ورکولی شئ. دا ته چې کوم دی تاسو واپس هم ریموو کولی شئ. دا سلیکشن به وکړئ او نو کلر ته به راشئ. نو د دې نه به ختم شي کوم بیکګراوند کلر چې و هغه به ترې ختم شي. زه به دیزي فورې سلیکټ کړم دا سایز به یې زه لږ واپس وړوکی کړم. بیا زموږ سره راځي فونټ کلر. دې کې چې کوم دی مونږ بیکګراوند وکړو ټیکسټ افیکټ هم وکړو. اوس زموږ سره راځي فونټ کلر. ته غواړې چې دا لیکل ستا سره چې کوم دی اوس وایټ کلر کې دي نو زه غواړم چې دا زه ریډ کلر ته چینج کړم. نو دا تاسو کتلی شئ ریډ کلر ته شو. زه غواړم چې دا زه بل کلر ته چینج کړم چې ستاسو کوم خوښ وي هغه ته تاسو چینج کولی شئ. یلو شو زه به یو بل اپلای کړم. نو د دې نه چې کوم دی تاسو د دې کلر چینج کولی شئ د فونټ کلر نه. بیا زموږ سره راځي بولټس. بولټس داسې وي زه غواړم چې زه دې پیراګرافو له نمبرینګ ورکړم. مثال کې تا یو څو پیراګراف لیکلي دي ته غواړې چې هغه له زه داسې بولټس ورکړم یا چې دې کې ستاسو کوم خوښیږي هغه ورکئ. نو هر پیراګراف له به چې کوم دی یو نشان راځي هر پیراګراف ته. دا تاسو کتلی شئ هر یو پیراګراف ته به دا بولټس راځي. بیا که تاسو غواړئ چې زه ورله بولټس نه ورکوم زه ورله نمبرینګ ورکوم زه ورله هندسې ورکړم نو تاسو به راشئ او په دې باندې به کلیک وکړئ. نو چې څنګه تاسو په دې کلیک وکړئ ما سلیکشن نه دی کړی صرف په دې یو پیراګراف باندې مې کلیک کړی. زه به دې بل هم ورکړم. نو دا به خود چې کوم دی نمبرینګ په خپله اخلي. هر یو پیراګراف به نمبرینګ په خپله اخلي. صحیح. دا ټول تاسو وګورئ څلور پیراګرافه شو. دې ټولو چې کوم دی نمبرینګ په خپله واخیستو. زه به دې دا واپس ریموو کړم. بیا زموږ سره راځي ملټي لیول لیسټ. ته غواړې چې زه په هندسو کې ورکړم رومن هندسو کې ورکړم یا نور چې کوم داسې ملټي مختلف لیسټ دي مختلف قسم چې کوم دی هندسې پکې دي رومن هندسې پکې دي نو تاسو هر قسمه دی له ورکولی شئ. زه به دا یو ورکړم د ارټیکل والا. نو دی ته هر پیراګراف ته به چې کوم دی ارټیکل 1 ارټیکل 2 ارټیکل 3 او ارټیکل 4 راځي.
دې کې چې کوم دی ډېر شی دي ستاسو کم خوښیږي هغه تاسو ورکولی شئ. دا تاسو کتلی شئ. بیا زموږ سره راځي align text left. اوس زموږ سره چې کوم دی دا ټکسټ په لیفټ سایډ باندې زه غواړم چې دا په سنټر باندې کم، نو دا به بالکل په سنټر باندې شي، د پیج په سنټر باندې شي. ته غواړې چې دا زه د اردو طرف ته واړم، رایټ سایډ ته واړم، نو رایټ سایډ ته به دا تاسو کتلی شي بالکل سټریټ شي، او که لیفټ سایډ ته واړئ نو لیفټ سایډ ته به چې کوم دی سټریټ شي. صحیح ده. بیا زموږ سره راځي جسټیفای. جسټیفای داسې وي چې دواړه طرف ته به چې کوم دی ستاسو سره لیفټ ته او رایټ سایډ ته به دا دواړه به سیده شي، بالکل هیڅ فرق به پکې نه وي. نو زه چې په دې څنګه کلیک وکړم او جسټیفای باندې کلیک وکړم نو تاسو کتلی شئ رایټ او لیفټ ته بالکل سټریټ شو. وختي پکې مخکې وروسته و، اوس چې کوم دی ټوټل جسټیفای شو. بیا چې کوم دی جسټیفای لو، جسټیفای میډیم او جسټیفای های پکې دي، نو هغه هم پې تاسو اپلای کولی شئ. نو دا و زموږ سره نننی کلاس چې تاسو ته پکې مونږ چې کوم دی فارمیټ کلیر فارمیټینګ وکړو، ټکسټ افیکټ هم وکړو، ټکسټ هایلایټر هم وکړو، او ټکسټ فونټ کلر هم وکړو، په هغه کې مونږ بولټس وکړل. بیا چې کوم دی مونږ نمبرینګ وکړو، داسې پکې چې کوم دی الاینمنټ مونږ وکړو. نو انشاءالله نیکسټ کلاس کې به مخکې ځو. نو دا زموږ سره نننی کلاس و. ویډیو چې کوم دی د نورو ملګرو سره، نورو پښتنو ورونو سره شیر کړئ چې هغوی هم زده کړه وکړي. زموږ مقصد هم دا دی چې مونږ تاسو ته MS Word په داسې طریقه باندې راوړو چې تاسو زده کړه وکړئ. چې تاسو زده کړه نه کوئ نو د دې هیڅ فایده نشته دی. نو زموږ به انشاءالله کوشش دا وي چې تاسو زده کړه وکړئ. نو ویډیو زیاتو نه زیات ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو. الله حافظ.